کابل کې د مطهر خصوصي روغتون له لوري د صدري جراحیو لومړنی نړیوال کنفرانس جوړ شو. په دغه کنفرانس کې د پرمختللو صدري جراحیو او همدارنګه د سږو د سرطاني جراحیو د نویو پرمختللو درملنو په اړه بحثونه او خبرې اترې وشوې. د افغانستان د طبي شورا استازو او متخصصو ډاکټرانو وویل که څه هم په وروستیو کلونو کې افغانستان په طبي برخو کې ښه پرمختګونه لري او یوازې په کابل ښار کې 48 خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو بیا هم اړتیا ده ترڅو په هېواد کې معیاري او په نړیوالو معیارونو برابر طبابت او د درملنې اسانتیاوې ولرو. امروز الحمدلله دو تا افتخار یا دو تا خوشخبری بزرگی به جراحان افغانستان و به مردم افغانستان داشتیم و داریم. اولی که دعوتی که از پروفسور دیاگو داده بودیم اونا تشریف آورد و به اولین بار ما در افغانستان کنفرانسی جراحی های پیشرفته توراکوسکوپی و ورس دایر کردیم و الحمدلله چیزی ده که شما دیدین در جریان برنامه افتتاحی بزرگترین مرکز جراحی های کم تهاجمی در افغانستان بود. با وجودی که ما از جهان خیلی فاصله داریم، از دنیا فاصله داریم، عقب ماندیم، ولی خوشبختانه یک آغاز خیلی خوبی بود و این خوشخبری به مردم و ملت بزرگ افغانستان است که ما بتونیم در آینده ها درد کمتری در جراحی برشان وارد کنیم، خونریزی نداشته باشند، زخماشون میکروبی نشود، زودتر در خانه های خود برگردن و زودتر سری پا شود. بزرگترین عملیات هایی که شما مثلا چی فکر میکنین ما بتونیم با کمترین وقت با بهترین امکانات در خود افغانستان به سطح دنیا انجامش بده. صحبتایی که جناب پروفسورها و پاندای افغانستان کردن این یک تکان به خاطر آغاز یک کار بسیار بزرگ و عمیق به خاطر طبابت در افغانستان خواد باشه و این امروز کنفرانس امروز آغازگر همچون یک تحول در افغانستان خواد باشه. په دغه کنفرانس کې د طبي شورا علمي او مسلکي غړو وویل په وروستیو کلونو کې مو په هېواد کې لویې او بنسټیزې پروژې پلي شوي دي او د آبادۍ کارونه په ښه توګه پر مخ روان دي چې ټول هېوادوال یې هیله مند کړي دي. هغوی وویل افغانستان باید په طبي برخه کې هم پرمختګ وکړي او د نړیوالو معیارونو سره سم د درملنې اسانتیاوې دلته رامنځته شي. امروز بازسازی دوام دارد. امروز بهترین سرکی که شما فکر میکنین در نیمروز است. امروز بهترین سرکی که شما فکر میکنین در بین ارزگان و دایکندی ساخته میشه. امروز بهترین سرک شما که قرار است قیر شود و اسفالت شود از غور با بامیان است که وصل میشه. در هیچ ولایت من ندیدم که سرک کارش دوام نداشته باشه. بازسازی صورت نگیره. متاسفانه که در بخش صحت ما من حیث کسایی که بلندترین سویه تحصیلی را داریم و از خون این مردم بیچاره تحصیل کردیم زیاد پیشرفت ما نمیدیم. یواز کابل کې ذاته څلوېښت شفاخانې 50 نه تر 100 ته 200 بسترو پورې لرم. همداسې په هرات کې، همداسې په کندهار کې، همداسې په ننګرهار کې، په خوست کې، په مزار کې او په نورو ولایتونو کې، په غزني کې. پروفسور گونسالس 8000 کیلومتر دورتر از مابین یک اتاقک کوچک میشنه بزرگترین عملیات ها را در یک جای دیگه انجام میده. ما چقدر نیازمند هستیم و این نیاز ممکن دولت تامین کرده نتواند، اما ما و شما اگر همت بکنیم، جراحای ما، جامعه جراحی ما، نهادهای خصوصی ما، شفاخانه‌های خصوصی ما، تجار ملی ما، واقعا میتونیم که شاید من نباشم وقتا اما کسایی که اینجا جوانها ششتن حتما چنین مداخلات را انجام خواهد داد. د روغتیا د برخې پوهانو وویل موږ باید د مسلکي ډاکټرانو ملاتړ او درناوی وکړو ترڅو هغوی نور هم پرمختللې درملنې ته وهڅول شي. همدارنګه د ناروغ سره افهام او تفهیم هم په درملنه کې زیات اړین دی. ډاکټران دې د ناروغ سره په ورین تندي خبرې وکړي، د هغوی ستونزې او ناروغۍ دې په ښه توګه درک کړي چې دا هم په درملنه ډیر مثبت اغیز لري. ما طبیب خدا باید عزت بدیم. تا وقتی که طبابت افغانستان عزت پیدا نکنه رشد سالم و خوب نمید. ما در یک شفاخانه ما رفتم، شفاخانه بسیار مدرن است. در اوجه تمام کارهایی که باید میشد با مریض بسیار به شکل اکادمیکی صورت گرفت. هدف ما از افهام و تفهیم است که ما نتونستیم مریض خود درست بشناسیم.
از متخصص پرسان کردم که خب امی کارا رو که کردی این در کجا هست؟ گفت اینجا کلش ریکارد کردیم. ما گفتم این ریکاردی که کردی این مریض میفهمه نمیفهمه و مریض گفتی نگفتی؟ گفت والا نه. گفتم ببین تو ریکارد کردی ولی به مریض نگفتی که ما با تو چی کردیم، تا به تو اعتماد بکنه، تا مریض آرام شود، تا مریض پیشرفت‌های یا تداوی حساب مغلق و پیچیده که برش انجام دادی او را درک بکنه. د دغه کنفرانس په پای کې د جراحۍ د یو پرمختللي مرکز پرانیسته هم وشوه. متخصصو ډاکټرانو وویل ښځینه ډاکټرانو ته زموږ ټولنه جدي اړتیا لري. په ځانګړې توګه د جراحۍ په برخه کې د ښځینه ډاکټرانو نشتون به دغه برخه په نږدې راتلونکي کې له جدي ګواښ سره مخ کړي.